ملګرو دغه کس چې کوم دی دا سلم شاه میږي د دې یو غټ فیکټري غټ کاروبار هم دی خو اوسیږي په سعودي کې. دې شهسوار ته ویلی دی چې زه به تا ته د میاشتې 1,00,000 روپۍ تنخوا درکوم، ته دغه کار مه پرېږده، دا د دین لاره مه پرېږده، دا کمې خبرې چې ته کوې په دې باندې معافي واخله او بیرته د خپل دین په لاره باندې لاړ شه، تا ته به د میاشتې 1,00,000 روپۍ زه د خپل جیب نه درکوم. نو ملګرو یقینا ښه خبرې ورته کړي دي، مختلفو خلکو په شهسوار پسې ویډیوګانې کړي دي، څوک ورته وایي چې 1,00,000 روپۍ د میاشتې درکوو، څوک ورته وایي 50,000 50,000 به درکوم، خو ته دا د ټیک ټاک لار د ټیک ټاک لایفونه پرېږدم. شهسوار چې کوم په ټیک ټاک لایفو باندې راځي همدغه ګیفټرانو له وجې کوم ګیفټران چې مختلفو جنکیانو ته ګیفټونه کوي د دې له وجې نه هر څوک راله ټیک ټاک د نن سبا. شهسوار چې په بله ویډیو کې کوم کلیپونه موږ تاسو باندې کتلي وو د دې له وجې شهسوار د تبلیغ لاره بدله کړه، رالی د ټیک ټاک لایفونو ته. نو ملګرو راځئ دغه سلام شاه دغسې کوم پیغام یې ورکړی دی شهسوار ته، نو دغه ګورو شهسوار ته دی څه وایي په دا ویډیو کې. راځئ د یو څو مهمې خبرې دي دا واورو، مخته یې شیر کړو تر شهسوار پورې هم ورسیږي. نو ملګرو موږ په شهسوار باندې تنقید نه کوو ځکه چې موږ خپله د دین په لار نه یو برابر، خو دغه وجه ده چې شهسوار په دین باندې پسخن وایي، کله لاړ شي د موسیقي طرف ته، کله راسي د دین طرف ته، کله لاړ شي په تبلیغ کې، کله بیا څه وایي. نو ملګرو راځئ د سلام شاه دغه یو څو مهمې خبرې واورو. شهسوار بھائی زما قرآن محل ته راشئ، زه به تاسو ته 1,00,000 روپۍ تنخوا درکوم، خو د الله او د رسول کار مه پرېږدئ، مه پرېږدئ، په پیغمبر اسلام لاره مه پرېږدئ. شهسوار بھائی زما ځای ته راشئ، زما نمبر ځان سره نوٹ کړئ 0319 93 91 399. په الله قسم زه به تاسو له 1,00,000 روپۍ میاشت درکوم، خو د الله او د رسول لاره مه پرېږدئ. راشئ زموږ قرآن محل ته، زه به تاسو ته 1,00,000 روپۍ تنخوا درکوم، خو د الله او د رسول لاره مه پرېږدئ. خدای او رسول ته وګورئ، دا ښکلې لاره ده، تبو برباد بشي، تبو برباد بشي. زموږ قرآن محل ته راشئ، زه به تاسو ته 1,00,000 روپۍ تنخوا درکوم، خو د الله او د رسول لاره مه پرېږدئ. زما تاسو دا ریکویسټ دی او السلام.